اقبال شاکر صاحب له بلنه ورکوم زمونږه د دې پروګرام صدر دی او بغزاده دانش صاحب زمونږ د دې پروګرام مشر مهمه دی ډېر درناوی به ورله ورکو احترام به ورله ورکو زه ډاکټر اقبال شاکر صاحب له په دغه دوه درې شعرونو د هغې بلنه ورکوم چې ډله پره زیاته فخر نور د زورورو وي شور د زورورو وي هم کور د زورورو وي او مونږ ورسره هسې دا د خړې سر نیولی دی نور که په رښتیا شي کلی کور د زورورو وي او دا جینۍ به څنګه د اسمان په جای قدم نږدي یو چې ښایسته شي او بله خور د زورورو وي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. ډیرو محترمو مشرانو عزیز لالا انور مانیروال صاحب پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب پروفیسر بغزاده دانش صاحب نو د ثوابۍ خوند چرته هم زموږ د خولې نه دی تللی او پښتنو په تاریخ کې که سیاسي خبره ده او که ادبي خبره ده او که سماجي خبره ده نو د چارسدې او د ثوابۍ خبره داسې ده چې د دې نه د دې د ذکر نه بغیر د دې د ذکر نه بغیر د پښتنو تاریخ نیمګړی دی مونږه بغزاده دانش صاحب ناست دی مونږ مشاعرو له ډېر زور راځو د دې نننۍ مشاعرې ډېر زیات خوند دی باران هم دی خو سپرلی دی او یوه خبره به کېده چې ډېر مشران هم دلته کې ناست دي او لکن خو به ناست ناسي اجي څه ته ناست دي نو ماته پته ده په هر حال عزیز لالا زه یو دوه غزلې وایم چې مونږه د امن د سپرلي داسې ارمان کړی دی مونږه د امن د سپرلي داسې ارمان کړی دی په اوښکه اوښکه کې مو ذکر د جانان کړی دی مونږه د امن د سپرلي داسې ارمان کړی دی په اوښکه اوښکه کې مو ذکر د جانان کړی دی او یو انګریزي ټوپک او بل جرمنی تماچا یو انګریزي ټوپک او بل جرمنی تماچا مال مسخر بابا د جنگ سازو سامان کړي یو انګریزي ټوپک او بل جرمنی تماچا مال مسخر بابا د جنگ سازو سامان کړي او پتا سټولو کې د یو سړي منځ نه قبلېږي پتا سټولو کې د یو سړي منځ نه قبلېږي یو لیونی په ډک جماعت کې دا اعلان کړی پتا سټولو کې د یو سړي منځ نه قبلېږي یو لیونی په ډک جماعت کې دا اعلان کړی دی او زمونږ مینا قدرت نور پټه نه ساتله زمونږ مینا قدرت نور پټه نه ساتله ځکه خو نن مولا په نیمه شپه اذان کړی زمونږ مینه قدرت نوره پټه نه ساتله ځکه خو نن مولا په نیمه شپه اذان کړی دی او لیونو تاسو د دنیا د حال نه څه خبر یې لیونو تاسو د دنیا د حال نه څه خبر یې لیونو تاسو په وفا کې هم تاوان کړی دی لیونو تاسو د دنیا د حال نه څه خبر یې لیونو تاسو په وفا کې هم تاوان کړی دی او د زر او زور او ځمکې خلکو چې خبره کړي د زر او زور او ځمکې خلکو چې خبره کړي نو وړمبې ټک یې په سټک او په سندان کړی دی د زر او زور او ځمکې خلکو چې خبره کړي نو وړمبې ټک یې په سټک او په سندان کړی دی او شاکره دومره زړورتوب در سره خوند نه کوي شاکره دومره زړورتوب در سره خوند نه کوي د آینې سترګو پتا د چا ګمان کړی دی شاکره دومره زړورتوب در سره خوند نه کوي د آینې سترګو پتا د چا ګمان کړی دی